پښتون طالب و ملا دهشتګرد نه دی، نه زموږ مهاجرتونه د دهشتګردۍ ذریعه دي. د دهشتګردۍ چینې چې دي په پنجاب کې دي او د دهشتګردۍ پالیسۍ چې دي دا په اسلام آباد کې دي. دا ختم که دهشتګردي ختم ده. که دا نه ختم کړې دهشتګردي نه ختم کېږي. د یایې وی دا زموږ اسید دی، دا زموږ اساسي دي. دا د دوی لوی لوی جرنیلان، هغه جرنیل چې مشرف دوی فخر په کولی، دا د هغه انټرویوز پرتې دي. دا د کرنل امام انټرویوز پرتې دي. دا د حمید ګل انټرویوز پرتې دي او دا د جنرال عزیز انټرویوز پرتې دي. دوی د دې خبرې ګواهان دي. نور ګواهان خلکه چې 4-5 کروړه پښتون افغان د دې ګواه دي په دې پاکستان کې د دې تماشو. پښتون چینې چې دي په پنجاب کې دي او د دهشتګردۍ پالیسۍ چې دي دا په اسلام آباد کې دي. دا ختم که دهشتګردي ختم ده. که دا نه ختم کړې دهشتګردي نه ختم کېږي. د یایې وی دا زموږ اسید دی، دا زموږ اساسي دي. دا د دوی لوی لوی جرنیلان، هغه جرنیل چې مشرف دوی فخر په کولی، دا د هغه انټرویوز پرتې دي. دا د کرنل امام انټرویوز پرتې دي. دا د حمید ګل انټرویوز پرتې دي او دا د جنرال عزیز انټرویوز پرتې دي. دوی د دې خبرې ګواهان دي. نور ګواهان خلکه چې 4-5 کروړه پښتون افغان د دې ګواه دي په دې پاکستان کې د دې تماشو. وروڼو بله خبره دا ده چې نن یو متعصبه بلوچ پارټۍ بېنتي څه ده او شاه محمود قریشي یو ملتانی بل خوزداری دا را روان دي. دومره تر موږ نظر اړولی دی، دومره یې موږ په ژوند باندې اعتراض اسمرلی یو چې دوی به زموږ پر وطن باندې فیصلې کړي. دا به ټول اوري. پښتونخوا ملي پارټۍ او پښتون نه د لاهور پیسې نه دي منلګي، نه د ملتانیانو غمني، نه د خوزدارانو غمني. یو څوک به د پښتون د افغان په باره کې